अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी ज़मा मुहतरम व बशरान व कशरान मास्ता सोड़ान दे द कुरान अज़ीम शान द यौ आयत मुबारक द सही से तिलावत को बदे के अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अल्लाह जल्ल शानुहु आम ऐलान कई कि हर शय ज़ी रूह हुई आबद मर्ग ज़ायक़ा सकी व दुनिया की द इंसानानो पा हर चीज के इख्तिलाफ दे और इख्तिलाफ कड़े दे स इंसानान द अल्लाह द वजूद न मुनकर दी स इंसानान द अल्लाह द वहदानियत न मुनकर दी स इंसानान द अंबिया द नबूवत न मुनकर दी पमख द ज़मक यौ शे दासी निश्ता च पा आगे के इख्तिलाफ नहीं लेकिन यौ शे दासी दे च कम खलक खुदे न मनी अगत उए मर्ग श्ता का निश्ता आब विश्ता ईसाई न तपोसो का मर्ग मनी मनम यहूदी न तपोसो का मर्ग मनी मनम मुशरिक न तपोसो का मर्ग मनी मनम बुत परस न तपोसो का मर्ग मने मनम मुसलमान न तपोसो का मर्ग मने मनम कचरी उम्मई नहीं मनम या बम दगा मर्ग राजी हो दीन बसा के बस द चाप मनलो और पन मनलो बांधे दादा से हकीकत है
کسو کې اومني او که اوی نمني مرګ برازي که به ناراضي راضي به دا داسې حقیقت او په دغه حقیقت باندې یو انسان سترګې نشي پټولی یو شی الله جل شانه پټ ساتلی دی او دا داسې زمانه رااله چې په دغه زمانه کې ساينس او ټیکنالوژي په بام عروج باندې ده لیکن ساينس او ټیکنالوژي د یو شیز د معلومولو نه قاصر دي او هغه شی دا دی چې انسان ته د هغه د مرګ ټیم وښیي چې طالب په دې ورځ مرګ راځي دا خولی شي د دې پته چاله ده صرف نو الله جل شانه قرآن کې فرمای کل نفس ذائقة الموت الله اعلان کړی دی هر سی روح شی هر سا خستو والا شی کاغا جنات دی کاغا فرشتی دی کا انسانان دی کا حیوانات دی اللہ فرمائی کم شے چے سا اخلی اغا پا مقدس مکہ باندی کاغا دارش اغا حاملینی فرشتی دی چاچے عرش اچت کڑے دے اللہ فرمائی زمان سیوا یو شیبا پا مقدس مکہ پا اسمان کے پا فضا کے داسی نوی چے اغا بزائق دا مرگ نسکی اللہ فرمائی دغه مرگ دا سے حقیقت دے چه دا پا انبیاء باندے راغلے دے پا شیاطینو برازی پا جناتو برازی پا ملائکو برازی پا حیواناتو برازی دا دے وجن رسول اللہ مبارک فرمائی وحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فقد قال العلماء موتوا قبل ان تموتوا اے مسلمانا اے انسانا کله چستا یقین کوشی چې ما ته به یو ورځ مرګ راځي نو علماء فرمای موتوا قبل ان تموتوا تمړ خپل ځان مخکې د دین چې تمړ شي رسول الله مبارک فرمای وحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا تو دنیا کی خپل محاسبو کا یو طرف تکینا د خپل ژوند محاسبو کا چې ما په خپل ژوند کې د الله څومره نافرمانه کړې دي الله رسول الله مبارک فرمای د خپل ژوند محاسبه کوي مخکې د دین چې بیا به الله ستاسو د ژوند حساب کوي دا ما د ژوند اصول بیان کړل تاسو نه چې رسول الله مبارک فرمایي دې خبرو لږ په غور او په توجه سره کېنئ علماء فرمای موتو قبل ان تموتو تاسو ځان مړ کئ د دې نه مخکې چې کله تاسو مړ شئ د دې څه مطلب علماء د دې دوه مطلب بیان کړی دي یو مطلب دا ده موتو قبل ان تموتو تاسو خپل نفسانی خواهشات ختم کئ د دې نه مخکې چې الله په تاسو مرګ راولي او په مرګ سره تاسو نفسانی خواهشات ختم یا دویم مطلب دا ده چې موتو قبل ان تموتو تاسو د خپل مرګ راتلو فکر وکئ خپل مرګ یاد ساتئ د دې نه مخکې چې تاسو ته مرګ راشي او تاسو خبر هم نه رسول الله مبارک سے فرمائی وحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا د خپل ژوند محاسبه وکئ چې زما ژوند د الله په تابعدارۍ کې څومره تیریږي او د الله په نافرمانۍ کې څومره تیریږي دې ته محاسبه وایي او مرګ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی دے دا بزان سرا یو کس مقرر کرے دا آغا کس ڈیوٹی دا لگے دلے وا
هغه کس ته دا ویلیو چې ته به مال لږ ټیم پس په غوږ کې دا وې چې اے امیر المؤمنین مرګ را روان دی نو وایي چې ماله پته لګي چې ما ته به مرګ راځي چې زه د مرګ نه غافل نه شم ډېره موده دې کې تېره شوه چرته مجلس کې به چې حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ ناستو خبرې به کېدې دغه ملګري به ولې وویل صاحب مرګ را روان دی لږه موده پس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه سړي ته وویل چې نن نه پس تا دغه ډیوټي ختمه شوه نن نه پس ته ځان ته بل کار وګوره دغه سړی ورته وایي حضرت ولې د مرګ یادولو اوس تا ته ضرورت نشته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپلې ګیرې مبارکې ته اشاره وکړه چې زما دې ګیره کې اوس سپین ولګېدل او زه چې هر ټیم د سپینو ډکو ته ګورم ما ته به دا مرګ راځي په مخ د ځمکه نن چې مسلمان د هر ګناه ارتکاب کوي د هر ظلم او د جبر مرتکب کیږي د الله د نافرمانه مرتکب کیږي حلال او حرام کی تمیز نه کوي د الله په فرمان کې او د الله په حکم او تابعداري او نافرمانه کی تمیز نه کوي د دې ټولو نه لوی سبب دا دی چې نن د مسلمان نه مرګ هیر دی کله چې مسلمان ته مرګ یاد شي چې یاره یو ورځ مرګ هم دی دغه مسلمان به بیا د الله نافرمانی نه کوي کله چې مسلمان ته دا پته ولګي چې یو ورځ د حشر میدان به قایمیږي او د الله دربار کې به پیش کېدل وي د الله مخې ته به ودرېدل وي دغه مسلمان به بیا ګناه نه کوي لیکن مسلمان نن مرګ هیر دی او مسلمان نن د دنیا آرائش او آسایش او نمائش دې دومره مصروفه کړی دی چې مسلمان ته او انسان ته شیطان دا وایي چې اصل دنیا او اصل ژوند دا دی آخرت چرته دی آخرت نشته لیکن دا دنیا الله قرآن کې دغه دنیا ته ویلي دي چې متاع الغرور دغه دنیا دا د دوکې سودا ده لکه یو دوکباز دکاندار چې په ګاټ باندې په دوکه سودا خرڅي دغه دنیا مثال د دوکې ده او دغه دنیا خرڅول والا هغه شیطان دی دکاندار او اخستو والا ګاکان زوته یو دوکباز دکاندار ګاک څنګه دوکه کوي خبرو کې دا رنګ شیطان دوکباز دکاندار دی دا د دنیا دغه ګاک دوکه کوي مسلمان او مسلمان ته وخت کې ساچي چې لا خزوانی دا الله نافرمانی کوا وخت چې راشي توبه به وباسي علماء یو واقعا لیکل دا و یو بادشاہ خپل یو نوکر ته یو شکره ورکا زتا سودا د ژوند قدر خیم او د ژوند هغه قیمتي لمحات خیم چې د ژوند هر لمحه قیمتي وګڼي د سبا پتما باندې نن نیکی مپریدا د ځوانه پتما باندې نن نیکی مپریدا ګیره بالا پریدم چې سپینګیره شه تاره پته صاحب ګیره سپینګی ګیره بالا پریدم چې سما واده وشي ګیره بالا پریدم چې نوکری راته ملو شي